ښه راغلاست. نن ورځې بحث مو ځانګړی کړی د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون پایلې اعلان کړي دي او خپله دا لړۍ یې پای ته رسولې ده. په بحث کې را سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست دی. حق پرست تاسو ته ښه راغلاست. حق پرست صاحب، لکه څنګه چې ویل شوي چې ټاکنیزو خپلواک شکایتونو خپلواک کمیسیون خپله د شکایتونو څېړلو لړۍ پای ته رسولې او هغه یې تاسو ته سپارلي، نو ستاسو په نظر چې آیا د دوی دا کار راضي کننده و او که نه؟ سلام تاسو ته د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې برخه کې تر اوسه لا وختي ده چې موږ د کمیسیون دیدګاه ووایو چې څومره د دوی تصمیم او فیصله معقوله وه او څومره نه وه. البته د یادولو وړ ده چې په قانون کې شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون چې د ټاکنیزې محاکمې حیثیت لري او عدالت تامینوي، ټولو شکایتونو ته رسیدګي کوي او د دې ترڅنګ هغه اعتراضونه او اتهامونه چې په ټاکنیزه برخه کې موجود وي هغو ته رسیدګي کوي. دا خپله ځان ته یو مشخص سمت کاري لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته یو مشخص کاري برخه لري چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا یو تطبیق کننده دی، یو اجرا کننده دی. په دې برخه کې موږ درې مهم پړاوونه درلود. اول پړاو دا و چې د ټاکنیز ورځې لپاره موږ چمتووالی ونیسو. دوم پړاو دا و چې ټاکنیزه ورځ ترسره کړو. دریم پړاو دا و چې نتایج اعلان کړو. موږ تاسو دوه مهم پړاوونه طی کړي دي. موږ په اخرنۍ پړاو کې چې باید نتایج اعلان ته وسپارو. په دې برخه کې په زرګونو شکایتونه، اتهامونه د اسنادو سره یو تعداد چې اسناد درلود یو تعداد نه درلود، دا ثبت سوله شکایتونو ته رسیدګۍ په کمیسیون کې. او شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون تېره ورځ تاسو شاهد واست چې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان وکړي، خپل فیصله اعلان کړل. د ابتدایي نتیجې څخه وروسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې یو ډیموکراټیک کور دی د ټوله ملت، د دوی دغه فیصلې ته هرکلی کوي او مننه ځینې کوي، ځکه چې هر وګړی د دې هیواد په تمه دی چې هر څه ژر ممکن وي باید ولسمشري ټاکنې نور پای ته ورسیږي او نهایي نتایج اعلان سي. خو بدبختانه چې تر اوسه پورې د دوی مطبوعاتي کنفرانس څخه راوروسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا څخه موږ ته د دوی رسمي فیصله نه ده رسېدلې. هر وخت چې د دوی لخوا څخه موږ ته رسمي فیصله ورسیږي، یو مشخصه کمیټه په کمیسیون کې موجوده ده د تحلیل او تجزیې په نامه. د تحلیل او تجزیې د کمیټې کار دا دی چې دغه د دوی تصمیم د حقوقي اړخه، د تخنیکي اړخه او همدارنګه د معلوماتو له اړخه څخه وارزي او یو بشپړ معقول راپور رهبرۍ ته ورکړي چې په رهبرۍ کې 7 کمیشنران دي د کمیسیون. بیا دا 7 کمیشنران خپل په منځ کې دوی پر دغه راپور چې د تحلیل او تجزیې کمیټې ورکړی دی د شکایتونو د کمیسیون د فیصلې، بیا دغه سپاري د تطبیق لپاره دارالانشا چې دارالانشا یو اجرایوي اړخ دی. د هغه څخه وروسته به بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګاه مشخصه سي چې په څو ورځو کې موږ کولی سو چې تفتیش او باشماري په ټول افغانستان کې ترسره کړو د شکایتونو ته رسیدګۍ د کمیسیون د فیصلې مطابق. البته د یادولو وړ ده کله چې موږ مخکې تر دې چې موږ ولاړ سو باشماري او تفتیش ته، ریاست دارالانشا د دغه برنامې دپاره یو مشخص پلان جوړوي، د وزارت دفاع او امنیت ملي او وزارت داخلي سره شریکوي او اړوند نورې ادارې تر څو همکاره پاتې سي او موږ وکولی سو چې د انتقالاتو په برخه کې، د امنیت په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې چې موږ همکارۍ ته ضرورت لرو د مربوطه ارګانونو هغه په وخت و زمان لاسته راوړو او دغه ملي برنامه تطبیق. حق پرست صاحب، د قانون له مخې آیا باید بیا هم مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی وی؟ دا مسؤلیت او صلاحیت د شکایتونو ته رسیدګۍ د کمیسیون دی. شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون فیصله وکړه، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې اشاره درلود، 3 کټګوري مهم نکات دوی درلود په خپله فیصله کې. یو د 3 لکو رایو په اړه باندې وه، یو د 1,20,000 رایو په اړه، د 1,02,000 رایو په اړه او د 1,419 محلو د تفتیش او باشمارۍ په اړه چې دغه د دوی فیصله وه. د دې فیصلې تطبیق
بیا د قانون له مخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کار دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به دا فیصله هغه وخت تطبیق کوي کله چې د تحلیل او تجزیې کمیټه خپل کار پای ته ورسوي او رهبري په دې برخه کې تصمیم ونیسي او رهبري هدایت ورکړي دارالانشا ته او دارالانشا د یو اجرایي برخې په توګه باندې دغه فیصله تطبیق کړي. ستاسو په نظر د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون نږدې 40 ورځې په څه شي تېرې کړې؟ مهمه دا ده چې دا پوښتنه د دوی څخه وشي ځکه زه نمایندګي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم. زموږ هم اندېښنه دا وه چې ډېرې ورځې تېرې سولې شکایتونو البته د دوی خبرې چې موږ په مطبوعاتو کې اورېدلي او هغه کاري ارتباطات چې موږ خپل په منځ کې لرو هغه د دې ښکارندویه ده چې حجم د کار پر شکایتونو خپلواک کمیسیون هم ډېر و. تاسو ولیدل چې په زرګونو شکایتونه ثبت شوي وه. کله چې د دې زرګونو شکایتونو تصنیف کیږي، تنظیم کیږي، ترتیب کیږي، بیا دې ته رسیدګي کیږي، بیا پر دې فیصلې کیږي، په دې کې شک نشته چې دا پروسه به زمانګیره کیږي. اما توقع د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی څخه دا و چې دوی هر څه ژر ممکن وي په دې برخه کې خپل اجرات ترسره کړي. بدبختانه په هغه وخت و زمان چې موږ توقع درلود ونه سول، مګر دا چې فعلا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تر سرعت دقت مهم دی ځکه ټاکنې یو ملي پروسه ده او د هر افغان د هر فرد سرنوشت په دې پروسه کې داخل دی. باید ډیر په دقت باندې د دې ټول معضلې حل سي او موږ داسې یو پروسه پای ته ورسو چې هغه قابل القبول د ټول ټاکنیزو ټکټونو لپاره د سیاسي مدني او د ټولو اړخونو دپاره چې په دې برخه کې د یادولو وړ دا ده چې اساسي قانون به هم تطبیق کیږي، د ټاکنو قانون به هم تطبیق کیږي او ټول طرزالعملونه فیصله نامې چې د افغانستان ټاکنو خپلواکي شتون لري په دې فیصله کې به شامل وي او همچنان د افغانستان ملي منافع موږ ته مهم دي چې هغه هم په دې فیصله کې شامل وي. حقپرست صاحب څه فکر کوي چې یو ځل بیا به دا تفتیش په خپل وخت ترسره شي؟ تفتیش برنامه موږ هغه وخت را پیل کوو کله چې یو ځل موږ ته شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون فیصله په رسمي ډول باندې ورسیږي. تر اوسه زه چې ستاسو سره خبرې کوم تر اوسه پورې موږ فیصله په لاس کې نه لرو. زموږ امید هم دا دی او غږ کوو چې هر څه ژر کیدای شي ځینې اداري کارونه یې پاتې یو دوی د نن په جریان کې سبا ورځ موږ ته وسپاري خو هر څه ژر چې ممکن وي دا فیصله وسپارل سي تر څو د تحلیل تجزیې کمیټه په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي او دغه څخه وروسته دارالانشا به د تفتیش او باشمارۍ په اړه خپل اجراءات کوي. البته د یادولو وړ ده چې موږ ځکه اوس ورځې مشخص کولی نسو چې یو ځل به د تحلیل او تجزیې کمیټې به خپل کار سرته رسوي، رهبري به تصمیم نیسي او ریاست دارالانشا به د تفتیش او باشمارۍ دپاره په ټول افغانستان کې خپل پلان تطبیق کوي. او ویل شوي حقپرست صاحب چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ اختلافونه شته، آیا فکر کوئ چې دا اختلاف به د وروستیو پایلو په تغییر کړي؟ وروستۍ پایلې اختلاف به نه وایو، مختلفې دیدګاوې به ووایو، د نظریاتو او همدارنګه د مشورو په دې برخه کې اختلاف به موجود وي. اما اختلاف په دې معنا نه چې دوی په ملي مسایلو کې اختلاف سره لري، نه، بلکې کله چې یو فیصله کیږي د یو فیصلې د دې په خاطر چې یو فیصله جامع وي، یو فیصله خپل پختګۍ ته ورسیږي، مهمه ده چې مختلفې دیدګاوې په هغه کې شامل وي، مختلف نظریات په هغه کې شامل وي. یعنی دغه اختلاف د نظریاتو په یو فیصله کې او د مشورو چې دوی سره ورکوي دا اختلاف د دوی ترمنځ نه ښیي، بلکې دا د یو مسلې پختوالی ښیي چې یو مسله باید خپل جامع سي او درست تصمیم ونیول سي. که احیانا د دوی د نظریات ترمنځ اختلاف هم موجود وي، مګر کله چې یو فیصله ترسره کیږي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د 7 کمیشنرانو په منځ کې هغه فیصله به په مطلق اکثریت رایو باندې وي. یعنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د یو کوچني پارلمان حیثیت لري. 7 کمیشنره دي، که په 7 کمیشنرانو کې 4 کمیشنران پر یو فیصلې باندې موافق سول، هغه فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمیت اخلي او هغه عمومي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک لکه څنګه چې تاسو ویل چې د دې کمیشنرانو ترمنځ هر څوک خپل دیدګاه او هر څوک خپل نظر لري، نو ستاسو په نظر د دې ترمنځ د دې اختلاف ټکی څه شی ده چې سره په هغه نه رسیږي؟
ښه ډېر موضوعات شته کله چې پر هغه باندې فیصله کیږي که هغه حقوقي اړخونه ولري که تخنیکي اړخونه ولري او که د اجراعاتو په برخه کې چې هغه د دارالانشا کار دی دلته مختلفې دیدګاوې ایجادیږي مثلا د حقوقي اړخه څخه یو کمیشنر یو خپل په فکر باندې خپل نظر معقول ګڼي بل کمیشنر خپل نظر معقول ګڼي بل کمیشنر خپل نظر معقول ګڼي مګر کله چې بیا فیصله ترسره کیږي په یو فیصله نامه کې بیا چې کله توافق آرا صورت ونیسي څلور کمیشنران موافق اوسي هغه فیصله رسمیت نیسي او هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي دیدګاه لکه څنګه چې پوهېږو تر اوسه پورې د پایلو د اعلانېدو دپاره 300 زره رایې بهانه اخیستل کېدي وروسته له دې نه به بهانه څه شی وي چې دا اعلان د رایو وروستۍ پایلې اعلان لپاره یعنې دا وځنډول شي هیڅ بهانه وجود نه لري یوازې د قوانینو تطبیق دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم سره کرښه قوانین دي چې په هیڅ ډول باندې باید قوانین نقض نشي او د عدالت تامین دی د افغانستان ملي منافع په نظر کې نیول دي او هر رایه چې د امانت په ډول باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو فرد یو افغان سپارلی د هغه امانت څخه باید ساتنه وشي دا زموږ لپاره سترې کرښې دي هیڅ بهانه جویي او ځینې نور د پردې تر شا سیاستونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاري بخش کې موجود نه دي او موږ یې هم نه تعقیبو که چیرې د شکایتونو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو غوښتنه دغه لیکي دلته به د بې باورۍ کچه څومره زیاته شي او اغېزې به په پایلو باندې څه وي ښه موږ ته د ټاکنو مشروعیت ډېر مهم دی ځکه د ټاکنو په قانون کې په 2 ماده 2 فقرې کې واضح راغلی دی چې ټاکنې باید ملي سرتاسري عمومي مشروع آزاد او سري وي چې په دې برخه کې دغه ټول شاخصونه چې ما تاسو ته نوم واخیستی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره مهم دي د مشروعیت لپاره کاملا کار سوی دی اوس هم جریان لري پر ټول افغان ملت باندې همیشه غږ سوی دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه بیا هم کوو چې د مردم سالارۍ د دیموکراسۍ لپاره باید ټول لاس په کار شو او د افغانستان د دغه سیاسي معضلې له حل لپاره یوازینۍ لاره هغه دیموکراسي ده حقیقي دیموکراسي ده او هغه امانت دی چې رایه ده او هغه کمیسیونونو ته سپارل سوي چې موږ به هم د دوی امانت په صادقانه ډول باندې هغه چاته سپارو چې دوی ورباندې اعتماد کړی د شکایتونو خپلواک کمیسیون ته څه کول پکار دي څه باید وکړي شکایتونو ته د خپلواک کمیسیون فعلا فیصله کړې ده په یو مطبوعاتي کنفرانس کې موږ هم تعقیب کړل زموږ امید دا دی چې د نننۍ ورځې په جریان کې او یا هم سبا دوی خپل رسمي فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي د هغه څخه وروسته نور د دوی دغه تصمیم نهایي دی د دوی کار پای ته رسېدلی نور کار د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی کمیسیون به د دوی د ناظرینو په مخ کې او د دوی پښتون کې به په ټول افغانستان کې باشماري او تفتیش د رهبرۍ د تصمیم له مخې سرته رسوي او د هغه څخه وروسته به موږ ځو د نهایي پایلو اعلان ته ډېره زیاته مننه له تاسو نه حق پرستی ستاسو مننه اوس هم لنډه دمه لرو بیرته راګرځو د خبرونو دبان ته